د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه لګیا دی درس حدیث کوي او دا هغه زمانہ و چې شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه اخیری زمانہ و بالکل اخیری وخت نو دا حدیث و دا درس په دوران کې اوبو غوښته هلک ته ورشه زمونږ د کور د مال اوبه راوړه هلک راغی دروازې والا او आवाज یې وکړ وی شاه عبدالعزیز صاحب تږی دی اوبه غواړي اوبه راکې درس یې بند کړی دی شاه ولی الله صاحب محدث دهلی اخو ځان له یو لوی د علم غرو احادیث هندستان او پاکستان ته دې سړي راوړي دي زمونږ چې څومره د حدیث استادان دي د هغې دارومدار د سند دقه دی دته زمونږ سند رسیږي او د هغه نه بره بیا هغه د عربو د شیوخو نه احادیث دکړل او هندستان ته یې راوړل هندستان او پاکستان یو وطن و هغه زمانه کې نو چې اواز یې واورېده وی شاه عبدالعزیز صاحب تږی دی او د حدیثو درس یې بند که او جي لږې اوبه والا راکې شاه ولی الله صاحب اوهو افسوس د کوره مې علم لاړ ختم شو علم ختم د کور نه دا حل دی د حدیثو درس یې بند که اوبو پسې هلک رالیږي دومره بیادبي الله او زمونږ د حدیثو طریقه دا ده د استادانو چې دی به درس نه بندوي هر څوک میلمه چې راغی دی به ښه په ارام ناست وي چې اوزګار شي بیا به ورسره خبرې کوي دی به د دنیا د کار دپاره د رزق او د ډوډۍ دپاره د اوبو دپاره درس نه معطل کوي درس به نه بندي خپل درس به جاري ساتي البته که ډېر ضرورت دی لکه بعضې وخت یو انسان جب او چیږي او درس نشي کولی او د تقریر دوران کې یا د درس دوران کې ګوټ کوي نو دا بېله خبره ده د درس بند کو بغواړي اوهو بس ادب ختم کور نه مې د علم جنازه ووته نو بیبي ورته وی صبر وکړه زر فیصله مه کوه صبر 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 چې زر فیصله ونه کې نو بې راواغېستې جام کې واچولې او سرکې پکې واچوله سرکه چې اوبو کې واچې اوبه تروي شي او سرکې سره د اوبو خوندم بدل شي پته یې لګي سرکې واچوله هلک له یې ورکړې ورشه د اوبو والا یوسه شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه وبوس کړی او درس یې جاري وسات چې کور ته راغی نو مور ته تپوس وکړه بچي تږي وي او مور ډېر زیات تږي و نو اوبو پسې د هلک راولېږه او درس دې بند کوي مور ډېر تږي ومه واقعي اوبو پسې مې هلک راولېږه وی اوبه دې وڅښلې وی او وی څنګه وې وی اوبه وې که نه وی خوند دې څنګه و وی د اوبو وی یو شان دې وڅښل یو شان مې وڅښل وی څه پکې زیاتي خوند مندو که نه وی هېڅ باندې نه یم پېښه وې شاه ولی الله صاحب ته وی وی بچی د کور نه د علم جنازه حضرت نه ده وته نه ده وته بچی د انتهایی تږي و ځکه اوبه غوښتې دي سخت ضرورت ورته ځکه اوبه غوښتې دي دومره تږي دی چې په اوبو کې د سرکې په خوند هم نه دی پېښه وی ما ورته سرکه واچوله چې که ده ویلو چې د اوبه خو ترخي دي دا خو تروی دي د دې خو خوند بدل دی معلومیږي دا چې د تنده به معمولي وه دې تندې نه بغیر هم سبق ویلی کېده بیا مناسبه نه وه او چې دې د سرکې په خوند پوی نه شو په اوبو کې په ترشی پوی نه شو نو پته ولګېده چې دې دومره تندې غشتی دی چې دې غریب په ځان نه پوهېږي نو حضرت دومره تنده کې چې اوبه سړی ونس کې درس به څنګه کوي دا زمونږ اکابر دی دی د علم خدمت کړی دی دا اسانه خبره نه ده خلک وایي مولیانو څه کړي دي مې لکه که پټې اړول غواړې هغه چل نه راځي که ګني کرل غواړې واقعي دغه چل مولیانو نه دی کړی که تجارت وی نو په دغې مولیانو نه پوهېږو نه پوهېږو پې او که دا وی چې دا ښکلې عقیده امت ته رسولې نه ده نو دا دروغ وی که دا وی چې د حضور پاک اخلاق یې ماته نه دي رسولې دلته هم دروغجن کېږي که دا وی چې د پیغمبر د ژوند نقشې ماته نه ده را رسولې دلته هم دروغجنې بیا د رسول الله مبارک د زندګۍ ټوله نقشې ماته را رسولې ده او خوارې ډېرې زیاتې کړې دومره چې د حد نه وته مقصد دا دی چې په دنیا کې په سړي د الله را طرف نه یو امتحان دی دنیا د امتحان ځای دی
مقصد دا چې ته د الله تابعداري کوې او که نه کوې. لېږلې مقصد لې هغه د الله تابعداري ده. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان او پیرې ما دې له لېږلې دی چې دې زما تابعداري وکړي او ما یاد کړي، زما عبادت وکړي. اوس عبادت چې څه له لېږلې دی انسان، د هغې یو څو بنیادي څیزونه دي. یو عقیده ده چې دی به عقیده درسته ساتي، دی به الله مني، یو به مني د الله ټول صفات به مني، او چې د الله کم صفات دي هغې کې به خدای له شریک نه مني. دی به پیغمبران ټول مني، او بیا زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د ټولو نه اخیری پیغمبر مني. دا به د عقیده کتابونه به ټول مني، او قرآن به د خپل عمل دپاره اخیری کتاب مني. دی به د آخرت ورځ مني، دی به قیامت مني، حساب کتاب به مني، جنت دوزخ به مني، او مرگ به مني، او د قبر عذاب به مني. او دا به د ایمان چې دا زه څه کوم دا ټول د خدای علم کې دي. دا عقیده شوه، دا علم به که دې عقیده کې لږ فرق راغی دی به کافری مسلمان بني. بیا د هغې نه پس عبادات دي، منځ دی، روجه ده، زکات دی، حج دی، جهاد دی. دا عبادات دي، دا عبادات به دې کوي. عباداتو نه علاوه بل یو څیز د هغې ته معاملات وایي. دی به خرید و فروخت د شریعت مطابق کوي، دی به تجارت د شریعت مطابق کوي. یو بل سره جون تیرول، یو بل باندې شی اغشتل، خرصول، خیراتی ورکول، په بیا اغشتل، اجاره شوه، اشر شو، دا ټول سیزونه د شریعت مطابق به دی کوي. او بل سیز دی چې د ګناه نه به ځان ساتي که وکړه نو بیا د غلا دپاره خپله سزا ده، د قتل دپاره خپله سزا ده، دې نه به هم ځان خبرئ. اوس دا ټولې خبرې دې نه علاوه نورې ډېرې خبرې دي، د شریعت دې پورې محدود نه دی. دا مې یو څو اهم اصول درته وښول، دې باندې به مونږ په څه پوهېږو. دا عقیده به ته چا نه زده کې، دا به په څه زده کې. دا عمل به ته دا منځ او دس، روجه، زکات، حج، حلال حرام به د کوم ځای نه ته زده کې. دې دپاره الله پیغمبران راولېږل، او دې دپاره الله کتابونه نازل کړل، او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی، هغه نه پس بل راتلی نشي. خبره ختم. نو رسول الله مبارک فرمایي چې زمانه پس بیا خلیفګان دي. خلیفګان څوک دي؟ عالمان. چې دا ما کوم څیزونه تاسو له دراوړل دا به تاسو تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي، په دې به تاسو مولیان پیئ، عالمان بم پیئی. عالمان با پا قرآن زدکی تا با پویئی، عالمان با حدیث زدکی او تا با پویئی، عالمان با دا پیغمبر تعلیمات زدکی او تا با پویئی. پا بلا طریقه تا پوی دی نشی. سوال نه پیدا کی چې په بل طریقه باندې ته پوه شي. یو سړی چې د ګاډي ډرایوري زده کوي نو به استاد نه دې زده کولی شي. کبھی استاد وروخت گاڑی تا او چابی په تا وکړه او خپل زور ورکو نو لس پندل به بیغمه کړي. گاڑی به زیت رسولی ځان به موجلی پنځه شپږ به مقبره تم رسولی نکیږي به دې نه چې استاد ور سره کینه استاد ورته چلو خي چې بچي داسې بچي لاس بداسه تاويخ په بداسه لقه او خدا دغه ورسو ته ویل کېږي غیر بر داسه بدله استاد نه بس دکی به استاد نه کېږي سوال نه پیدا کېږي چې وایي کې یا یو سړی دی او هغه دکان یو سړی استه دی او دی وې زملکه ډاکټر ایما او دکان د غزه وباسي زملکه ډاکټر څه وی خو بس دکان وباسن او بس خلکو له علاج کوا نو چې استادی او شاګردی نه کړي بل چا سره لس پنځل لس کال ټریننګ او کورس نه کړي چا نه ذکر نه کړي نو یو ستنه چاله ول نو بیغمه به کی ځان سره بیا خوا کې د کپنونو دکانمو کې او د کوزو او د مصلو دکان دې ځان سره وکي ولې چې خوج دی به خلک د قرنګ زمارونو چې دا د دنیا پټي پټي سیز د استاد نه بغیر نشي کوله ګلکاری والله کده استاد نه بغیر زده کې نشي زده کوله خامخا وتبګوري چل بس دکه دیاړي به کې هغه ته چل دکه هغه برته مزه او هغه سال خینو چل بس دکه
یو نال اصل نال وال به د استاد نه نشي کولی د دین دا دومره لوی طریقې به د استاد نه څنګه زده کې به د عالم نه به څنګه زده کې دا مونږ ناپوهه یو عالمانو قسم دی دا د خدای او د رسول د طرف نه د دین مشران دي مونږ ته دین خی مونږ ته عقیده خی مونږ ته اخلاق خی مونږ ته اعمال خی مونږ خدای ته رسئ بې د استاد نه سوال نه پیدا کېږي چې وشي دا زمونږ بدقسمتي ده چې مونږ خپل بچي عالمان نه جوړو د دنیا دپاره خپل بچي له زه تاجر جوړوم زه ته ډرایور جوړوم ته خوشحالیږم زه ته مستري جوړوم ته خوشحالیږم زه ته انجینیر جوړوم ولې پیسې پې ګټم پې خوشحالیږم زه ته سرکاري افسر جوړوم خو زه مولا نه جوړم دا ما ته ضرورت نه او زیات غوندې شي ښکاري علم وکړئ په بچو عالمان جوړ کې بچي زما قسم په خدای د علم دومره برکات دي چې دومره برکات د بل شي نشته دی خبره خو د ډوډۍ ده کنه خلک وایي لکه دا بچې داسې ځای ته ورولم چې د ډوډۍ پیدا شي والله بالله تالله درې قسمه مې درته وخوړل چې د رزق او د ډوډۍ او د عزت او د روغ صحت ذمهداري الله اخیستې ده زمونږ دا مشران قمقلو د هوښیار خلکو دوی ډېر محنت کړی دی بعضې خلک وي د عالمانو څه کړي دي مې دا که یو ناپوه او جاهل سړی او کافر ووایي نو ټیک ته خو هوښیار دی دا خبره نه کوي هغې دا دین تاله راورسو که نه د حضور پاک نه 1400 کاله وشو که دې عالمانو خدمت نه وی کړې دا هر څه به اوس ختم و والله که عقیده به دې خرابه وه عمل به دې خراب و گفتار به دې خراب و کردار به دې خراب و حالت به دې ټول ګډوډ و دا شکر دی چې دا مونږ ښکلې عقیده او ښکلې عمل او ښایسته اخلاق لرو زما قسم دی دا د علم او د عالم برکت دی او دا ډېر محنت دوی کړی دی زمونږ د احادیثو کې بعضې استادان دي امام مسلم رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دی او یو کتاب یې لیکلی صحیح مسلم مونږ په مدرسو کې هغه ښودلی کېږي امام بخاری رحمت الله علیه کتاب دی بخاری شریف هغې پسې 2 نمبر مرتبه لري نو چاته د مسلې تپوس وکړو نو دا هغه یو حدیث یا مسله نو دی هغه پسې کتاب راواغېسته هغه کتاب ورپسې ګوري خوا کې ورسره د کجورو تیلی پرته وه نو کتاب هم ګوري مسله پکې ګوري او یو کجور هم خوري کتاب ګوري یو کجور هم خوري لګیا دی کتاب هم ګوري یو کجور هم خوري مسله پیدا شوه خو چې پیدا شوه دونه په ځان نه پیدا دومره کجورې خوړلې وې چې د هغې کجورو د لاسه غریب وفات شو په ځان نه پوهېده په دې علم په دې طلب کې دومره ورسه شوق کې و